بسم الله الرحمن الرحیم. د تیرو درسو په ادامه هوم ټیب کې مو تر پاراګراف ویلی او نن موږ تاسو شروع کوو سټایل ګروپ. دغه سټایل زموږ ته نن درس دی. سټایل خپله د دغه پاراګراف او د فونټ مجموعې ته ویل کېږي، یعنی د خط مختلف ډیزاینونه دي دوی موږ ته جوړ کړي دي. د دې پر ځای چې موږ دلته استفاده ځینې کوو چې بولډ کړو، ایټالیک کړو، سایز ور غټ کړو، په مابین یا په چپه طرف په راسته طرف کې وي، د هغه پر ځای موږ تاسې د سټایل څخه استفاده کوو. اوس دا لیکنه موږ تاسې کړې ده، پر ده باندې کلیک وکړئ، مختلف سټایلونه نه مثلا که موږ ټایټل دغه ټایټل سټایل انتخاب کو، نه یو سټایل دی فقط نور هیڅ فرق نشته. که موږ یو بل عنوان ولیکو عین د هغه سټایل موږ کولی شو چې په دې ځای کې انتخاب کو، چې دې ځای ته راسو کلیبرې لایټ فونټ انتخاب کو، سایز هم 28 ورکړو، نو د او د ترمنځ به هیڅ فرق نه کېږي، او دا هیڅ فرق نه لري. فقط دا دی چې جوړ سټایل پر اپلای شوی دی، دا موږ په خپله خوښ پر اپلای کړی. نو چې هره طریقه ستاسې لپاره اسانه وي، تاسې د هغه طریقې څخه په دې ځای کې استفاده کولی شئ. په دې ځای کې تر ټولو مهمه خبر چې دغه هیډینګونه دي، که چیرې زموږ دپاره دا عمومي عنوانونه وي نو موږ تاسې هیډینګونه استفاده کوو. هیډینګ معنا عنوان، موږ تاسې نه هیډینګ لرو. ګورئ یو هیډینګ څخه موږ استفاده وکړئ، که موږ دلته ولیکو چې ژړۍ، دغه ژړۍ خو موږ ویلي چې دا د کندهار موضوع مطابق دی، نو دوه هیډینګ انتخابو. که چیرې مو ژړۍ بیا پر برخو ویشل، بیا درې هیډینګ انتخابو، د هغسې په سلسله مراتب سره. کابل موږ دپاره عمومي عنوان دی، نو بیا عمومي هیډینګ انتخابو. دغه هیډینګونه اصلا بیا موږ تاسې په فهرست کې کاروو، چې کله بیا موږ ریفرنس ټیب ته راسو، فهرست په ټیبل آف کنټینټس کې جوړوو. اوکې خو ګورئ هغه فهرست موږ تاسو ته جوړېږي. اوکې کو په دې ځای کې ګورئ هغه فهرست موږ تاسو ته جوړ شو. که چیرې دا موږ په دې شکل نوی راوستلی، دا فهرست نه جوړ دی. که چیرې موږ هیډینګونه نوی ورکړي، نو دا د هیډینګو ګټه ده چې موږ تاسې د عنوان دپاره هیډینګونه ورکوو، بیا د هیډینګ په واسطه موږ فهرست جوړولی شو، چې د فهرست موضوع بیا په ریفرنس ټیب کې وایو. بل په دې ځای کې موږ تاسې لرو، دلته لرو کریټ ا سټایل. که غواړو چې یو سټایل موږ په خپله خوښه جوړ کړو، پر ده باندې کلیک وکړئ. نه مثلا تاسو غواړئ چې د مثلا همیشه استاد درته وایي چې عنوان په مابینځ کې راوله، فونټ پلانکی فونټ ورکوه، سایز یې 2 ورکوه. دا چې موږ هره فله راځو دلته هغه انتخابو، نو راځو دا یو سټایل په دغه شکل جوړو. کریټ ا سټایل کلیک وکړئ. دلته نیم غواړئ چې دغه سټایل په کوم نامه سره جوړی، فرض زور کوم، نو په دې ځای کې دغه خپل سټایل ته عنوان ورکړو، چې موږ ټایټل عنوان مو ورکړئ. په دې ځای کې اوکې که معنا جوړ سو، یا موډیفای تر هڅه ډول یې جوړی. اوس ګوره په دې نامه چې موږ جوړو، دلته موږ تاسو ته یو میسج راکوي، وایي this style name already exists or is reserved for a built-in style. وایي په دغه نامه سره دا د سټایل جوړ دی، ټایټل په نامه سره. نو موږ دلته راځو ټایټل نیو موډیفای. اوس په دې ځای کې موږ تاسو ته څو خبر لرو، یو پراپرټیز لرو، یو فارمټینګ لرو. نو په پراپرټیز کې دلته اوله ته وایي نیم. نیم دا معنا چې دغه سټایل چې تا جوړ کړی دا د ټایټل نیو په نامه سو. سټایل ټایپ دا د څه شي لپاره دی؟ ګورئ یو موږ تاسې پاراګراف لرو چې موږ دغه پاراګراف سټینګ ټاکلی سو، یو دغه کرکټر لرو. که تاسو ګورئ وینئ دلته د دغه پاراګراف سټینګ غیر فعال کار نه درته کوي، یوازې د کرکټر دا فعال دی. که تاسې لینکډ انتخاب کړئ، دا معنا چې هم د پاراګراف سټینګ راوله او هم د فونټ سټینګ راته راوله. که تاسې ټیبل انتخاب کړئ، ټیبل خو موږ در اوسه نه دی ویلی، انشاءالله په انسرټ ټیب کې بیا وایو. او لیست مې مخکې درته ویل دی چې د لیست موږ جوړوئ. موږ په دې ځای کې ورته وایي چې یا دا لینکډ انتخاب کړم، نو دی وایي کوم ډیزاین د دې د پر اپلای کوئ، نه هیډینګ 1 او هیډینګ 2 هغه د دې ډیزاین پر اپلای کوئ. د دې سټایل نه غواړم، زه یې په خپله خوښ ورکوم. نو د نیو ټایټل په نامه سره فونټ داسې فونټ ورکړئ، یا مثلا فونټ چې ورکوئ په دې ځای کې بهیج ټایټل فونټ ورکړئ، بهیج ټایټل دغه فونټ ورکړئ، بهیج ټایټل.
بهیج ټایټل فونټ عنوان سایز مثلا 13 خط بولډ ایټالیک کې انډرلاین مخکې مو ولیدي دا مور کو رنګ یې خپل اتوماتیک رنګ ته واړو هغه لیټن کمپلیکس سکرپټ چې مو ویلي چې مال کمپلیکس سکرپټ د پښتو دپاره دی لیټن ټیکسټ د انګلیسي دپاره دی آل سکرپټ انتخابو چې هر رقم دپاره د ټول دپاره دا سټرینګ یا د کمپلیکس سکرپټ دپاره او که د لیټن ټیکسټ دپاره هغه تاسو دلته انتخاب کړئ موږ ته چې یا دا د پښتو دپاره دی کمپلیکس سکرپټ او بهیج ټایټل دا خبرې مو کړې وې چې د خط په چپه طرف کې په مابینځ کې په راسته طرف کې د جملو تر مابینځ هغه فاصلې مو ویلې وې لاین سپیسینګ چې موږ ته ویلې نه د جملو تر منځ فاصلې باید څونه دا مو ویلي چې مثلا هغه انډین چې موږ ښکته کوو نه بیفور او آفټر چې په دې ځای کې ویلي چې اول انډین څونه دا وروسته بېرته دا بل انډین څونه پر کوم چپه طرف ته اوس کو راسته طرف ته اوس کو انشاءالله ویلم دي دلته په دې ځای کې د دغه فونټ په باره کې معلومات راکوي چې وایي دا بهیج ټایټل فونټ دی سایز یې 18 دی دا کمپلیکس سکرپټ انتخاب شوی دی لیفټ رایټ دی یعنې معنا ده چې پس خلاصه ته هغه موږ هلته نه دی اړولی دا معلومات دلته په دې ځای کې ټک مارک موږ لرو و اډ ټو د سټایل ګیلري اډ ټو د سټایل ګیلري مفهوم دا دی چې دغه سټایل چې ما د نیو ټایټل په نامه جوړ کړي دا و دغه ګیلري ته اضافه کړو نو باره به موږ ته په دغه ګیلري کې راته پروت دی only in this document دغه ټک مارک دا معنا لري چې ته یوازې په دغه ډاکومنټ کې استفاده نه وکړه که ما بیا ورډ پروګرام را خلاص کړي دغه سټایل چې ما د نیو ټایټل په د ټایټل نیو په نامه جوړ کړ دی دا جنې پکښې موجود او که موږ دغه ټک مارک ورکړو چې نیو ډاکومنټ بیسډ اون دیس ټمپلیټ یا که هفته بعد میاشت بعد زه ورډ پروګرام را خلاص کړم دا کم ډیزاین چې د ټایټل نیو په نامه سره موږ جوړ کړ دی دغه سټایل به دلته درته پروت دی همیشه به موږ استفاده نه کولی شو او که دا ټک مارک ورکړو یوازې په دغه فایل کې استفاده کیږي که بیا د ورډ پروګرام بل فایل موږ را خلاص کړو په هغې کې به ورڅخه استفاده نه کیږي بل په دې ځای کې لیکل شوی دی اتوماتیکلی اپډیټ اتوماتیکلی اپډیټ دا معنا لري چې همیشه یې اپډیټوه یعنې دا معنا چې په دغه اول د دغه نارمل پر ځای باندې ماته راته شی اول دی راته شی اوس که موږ ته دی وکیکو دغه سټایل جوړ شو راته دا دی هر کله چې موږ لیکنه پکار بس پر ټایټل نیو باندې کلیک کوو هغه سټایل راته راځي بیا هم دې ځای ته راځو په دې ځای کې پر کریټ سټایل باندې که کلیک وکړو که موډیفای ته راسو نو په دې ځای کې موږ تاسې دلته چې لرو فونټ مخکې ویلی دی چې د فونټ سټینګ موږ ته ټاکئ چې هغه بولډ ایټالیک چې موږ سره وټاکئ چې دا لیکنه بولډ سي ایټالیک سي سره کم سي په هوم ټیب کې په فونټ ګروپ کې مو ویلي پاراګراف مو هم ویلی دی ټیب مو هم ویلی دی بارډر مو نه دی ویلی بارډر انشاءالله الرحمن په پیج لاوټ ټیب کې وایو لنګویج مو هم ورته وایي چې دا معنا لري چې دا بیا په ریویو ټیپ کې راځي چې دغه ژبې ګرامري سپیلنګي غلطي راوګرځول سي که نه راوګرځول سي دلته مفهوم دا دی که موږ دغه پاراګراف دا سټایل پر اپلای کړی دا معنا چې په دغه سټایل کې که بیا ما غلطي وکړله ته نو بیا د دغه ژبې غلطیانې مه راته راګرځو په دې سټایل کې پر نورو سټایلو کې بیا راګرځي بل په دې ځای کې فریم لرو که غواړو چې دې ته چوکاټ ورکړو دا هم انشاءالله الرحمن په پکچر کې موږ ته راځي چې موږ شکل ورسره وصلی دا معنا څلور طرفه خط راسي لوړ راسي چپه طرف راسي راسته طرف راسي دغه شکل سره خط حرکت وکړي نه وکړي انشاءالله په دغه کې وایو په پکچر کې همدارنګه نمبرینګ مې مخکې درته ویلی چې معنا هغه طالب بیجوم په 1 2 3 چې موږ سره ښول په پاراګراف کې مو ویلي وو دغه رقم دغه یو شی نه و د څه دپاره شارټکټ کې دا معنا چې دغه سټایل چې موږ جوړ کړی دی د دغه دپاره ته یو نوم ورکوې مثلا په شارټکټ کې ورکړو زه فرض کړه کنټرول شفټ زیډ ورکوم دا معنا هر کله چې زه کنټرول شفټ زیډ وهم ته دغه سټایل پر اپلای کوه هغه چې هغه د ټایټل نیو په نامه سره موږ جوړ کړی دی هغه سټایل به پر اپلای کېږي نو اوس په دې ځای کې موږ ته وایي دغه تغیرات چې زه ثبتوم سیو چینجز دا په نارمل کې ساکن که ډاکومنټري دا معنا چې دغه شارټکټ کې د دغه سټایل دپاره یوازې په دغه ډاکومنټ کې کار درته وکړي که نارمل دا معنا که یا هفته بعد میاشت بعد هر کله چې زه د ورډ هر فایل خلاص کړم دغه شارټکټ کې د دغه ډیزاین دپاره کار کوي موږ ته یا د اوس دپاره استفاده نشي کلوز اوکې اوس چې هر کله موږ دغه افیکټ اپلای کوو کنټرول شفټ الټ زیډ و هغه افیکټ لا دې پر اپلای سو
بل په دې ځای کې موږ لرو کلیر فارمټینګ. کلیر فارمټینګ مفهوم دا دی چې دغه افیکټ موږ پر اپلای کړ دی دا هم فرض کړي چې ناحقه پر اپلای کړی نو موږ دلته ورته چې کلیر فارمټینګ دا فارمټ پاک نه وي د پکار هغه فارمټ د منځه ځي ایسته کېږي. بل په دا ځای کې لرو اپلای سټایل. د اپلای سټایل وظیفه دا ده که غواړو چې یو سټایل د نامه په واسطه پر اپلای کړو یعنې د هغه سټایل نوم لیکو. ګورې دلته خو موږ ته ځینې محدود سټایلونه موجود دي دا سټایلونه بیخي زیات دي نو موږ کولی سو چې د اپلای سټایل په واسطه هغه سټایل پر اپلای کړو. مثلا کم سټایل پر اپلای کړو ټایټل نیو سټایل پر اپلای کړو. ټایټل نیو رالی بس اپلای کې هغه سټایل پر اپلای کړي. که موږ ته چې یا ته هیډینګ 1 سټایل پر اپلای کړه هیډینګ 1 پر اپلای کړي. اوس په دې ځای کې یو ټیک مارک موږ لرو اټو کمپلیټ سټایل نیمز. د دې ټیک مارک مفهوم چې دی اوس ګورئ که تاسو پامې موږ د هغه ټایټل ماضي هغه د سر تورې لیکو مثلا ټي لیکو ګورئ ټایټل نیو خپله راته راولي که دا ټیک مارک ځینې ایسته کړو د جې معنا دا ده چې دغه سټایل مکمل نوم به اوس موږ تاسې لیکو. مثلا اوس که موږ سل وارې دې ځای ته راسو چې ته ماته هیډینګ پر اپلای کېدی نه راځي ته به مکمل هیډینګ 1 خپله لیکې بیا هغه تا ته چې کېږي پر اپلای کېږي درته. نو دا ټیک مارک ګټه دا ده چې موږ د سټایل نوم د سر تورې ولیکو نور سټایل خپله پر اپلای کېږي سټایل پر اپلای که سټایل 1 هغه درته پر اپلای کېږي. موډیفای څخه خو مو یادونه وکړه چې کوم دغه سټایل کې تغیر راته راوله. بل په دې ځای کې د هغه تر څنګ موږ لرو سټایلز که په دغه سټایلز کلیک وکړو نو د دغه سټایل ډایلاګ باکس راته راخلاصېږي. دغه سټایل ډایلاګ باکس موږ تاسې د دغه ځای څخه هم راخلاصولی سو که پر ده کلیک وکړو. نو اول خو موږ ته هغه سټایلونه راته ښیي چې په دې ځای کې هر سټایل چې ته پر اپلای کوې پر اپلای کولی سې. په دې ځای کې د هغه سټایل معلومات هم راته ښیي چې دا اوس کم سټایل دی نه هلته لیکل سوی دی چې سپیسینګ یې نشته مثلا فونټ یې د پلانکی فونټ انتخاب سوی دی ټول معلومات چې په دې ځای کې شته هغه ټول موږ ته لیکل سوي. زما موس هم کار نه کوي کار پرېږدي. بل په دې ځای کې لرو شو پریویو. شو پریویو دا معنی چې په دغه سټایل پینل کې دغه سټایلونه راته وښیي که دا ټیک مارک نیسو کړو بیا یې نو موږ ته سته نه ښیي. ګوره سئ دا ساده یې راته ښیي چې کوم سټایل پر اپلای کوي تا دا راته وښیه. بل په دا ځای کې لرو ډسیبل لینکډ سټایل. دا ټیک مارک ډېر مهم ټیک مارک دی او ډېرو خلکو په دې په مفهوم سر نه خلاصېږي عملي کولی هم نه شي فقط ماضي وایي چې دا کار کوي. ډسیبل لینکډ سټایل دا معنی چې ته دغه سټایلونه چې دي د دغه تر مابین چې کوم لینک شته دا د منځه یوسئ. مثلا که موږ تاسو راسو دا ټیک مارک ورکړو پر جې باندې زه یو سټایل اپلای کوم هیډینګ 1 مې پر اپلای کوي ونیسئ دا پر ټول مثلا کنټرول اپلای تاسو ته ګورئ که دا زه زنجیسته کړم کنټرول زید شاته ولاړ شو زه غواړم چې پر دغه ځای باندې یوازې دغه سټایل اپلای کړم. که زه اوس دا پر اپلای کړم ګورئ دی پر ټولو عنوان باندې اپلای دغه ټولو پاراګراف انتخاب کړو موږ مشخص ځای انتخاب کړ دی خو ده پر ټولو باندې اپلای کوي د دې دپاره چې یوازې پر دغه ځای اپلای شي نو کنټرول زید انډو اوس بیرته دغه ډسیبل لینکس نشته کوي اوس دی پر اپلای کوي نو ګورئ یوازې هغه سټایل پر هغه ځای درته اپلای کېږي پر دا نور ځای نه درته اپلای کېږي. دا هیډینګ 1 سو او دا نو بیرته نارمل ټمپلیټ سو. نو د ډسیبل لینک سټایلز په دا ده چې دا غیر فعال که دا ډېر مهم دي چې تاسو یو پاراګراف کې یو برخه عنوان ګرځوئ هیډینګ ترې اړوئ دا رقم کولی شئ اپلا به دا ډسیبل کوي در سره دا ډسیبل دا سم تاسو انتخاب کړی ده مثلا که تاسو هیډینګ پر اپلای کړئ پر ټوله پاراګراف اپلای کېږي تاسو بیرته کنټرول زیډ ووایئ اوس دغه ډسیبل لینکس ایسته کوي کله چې ایسته کوي پر اپلای کوي یوازې پر همدغه ځای درته اپلای کېږي پر نور فایل نه درته اپلای کېږي. بیا هم په دې ځای کې نیو سټایل نوی سټایل جوړ کړه هلته عین ټولو تشریح هغه رقم دی فقط هغه موډیفاینګ و تغییر مو پکې راوستی دلته نوی سټایل د سره جوړېږي. بل په دې ځای کې چې موږ تاسو لرو سټایل انسپکټر لرو. سټایل انسپکټر څه معنا لري ته د دغه سټایل باره کې ما ته معلومات راکړه چې دا کم سټایل دی نو دلته موږ تاسو ته هغه سټایلونه یې راته ښیي چې دغه سټایل پر اپلای سوی دی دغه سټایل پر اپلای سوی دی ټول معلومات یې درکوي. دلته هم ګوره هغه سټایل تاسو ته پر اپلای کېږي. په دې ځای کې نو بیا د دغه سټایل نور معلومات یې کلیرال ټول سټایلونه یې پاک راته چې ما ورکړي دي په دې ځای کې نیو سټایل نوی سټایل راته راوله چې ته نوی سټایل دلته په خپله خوښه جوړولی شئ. دغه رقم بل په دې ځای کې تاسو لرئ اپډیټ نارمل میچ سلیکشن د دغه سره چې کوم یو میچ دی هغه راته راوله ګوره دا ډي او سي دلته اضافه کېږي درته موډیفاینګ ته په دغه کې تغییر راته راوله چې مخکې مو یادونه ځینې وکړله
دغه رقم مثلا سلیکټ آل ټوله پنځه ټوله انتخاب کړه ګور دا رقم ټوله چې دی یو رقم سره د خپل تاته انتخابي په دې ځای کې بیا تاسو تغیر پکې راوستل شي کلیر فارمټینګ اف 5 انسټنس دغه راته پاکه کما فارمټینګ پر اپلای کړي رنگ ډیزاین کړي هغه ځنیسته کلیر آل دلته هم ځنیسته کول شي مفهوم دا شی دی د سټایل انسپکټر وظیفه دا ده چې ته ماته دغه سټایل راته وښیه په دې ځای کې چې هر سټایل تا پر اپلای کړي په دې ځای کې دی تا ته هغه ستا سټایل د فارمټینګ دا درته ښیي چې دا دغه سټایل دی دغه رقم کار درته کوي بل په دې ځای کې منیج سټایل لرو که تاسو پر منیج سټایل کلیک وکړئ دلته د منیج سټایل سټینګ لرو چې دا هم منیج سټایل دی پر برخو ویشل دی چې یو ایډیټ ګروپ دی یو ریکمند ګروپ دی یو ریسټریکټ ګروپ دی او یو سیټ ډیفالت دی په ایډیټ کې که غواړو چې موږ د دې یو سټایل انتخاب کو هر سټایل چې ګور دا ټول سټایلونه دي هر سټایل چې تاسو انتخاب کړئ په دې ځای کې تاسو اول دلته چې لري سورت آرډر لرو دغه راته ترتیب کړه الفابet دا د بی سی په اساس ترتیب کړه یعنی د الفبا د تور په اساس ترتیب کړه چې کم یو مخترز کې مشات از ریکمندد سره کم چې تاسو خوښ یا رقم ته دا پروګرام خپل ریکمند کی د فونټ په اساس ترتیب کړه کم کم فونټونه اپلای شي نه مثلا کلیبری فونټ هغه به یو ځای کاریل فونټونه هغه به بل ځای راغلي دغه رقم مثلا د ټایپ په اساس ترتیب کړه چې هډینګونو پاراګراف دا رقم خیر موږ ریکمندډ انتخابو په دې ځای کې بل چې موږ ته ښکاره کېږي موږ تاسو ته خو ټوله ښکاره کېږي ګورئ دا یو ځینې تیز رنګ لري هډینګونه ځینې خاور رنګونه لري نو که ته ورته وایې چې شو ریکمندډ سټایل اونلی یوازې هغه ریکمندډ راته وښیه یعنې معنا کم یو چې ته ماته وړاندیز کوې چې ته دغه څخه استفاده وکړې یوازې هغه راته وښیه ټول وښیه دلته چې هر سټایل موږ تاسو انتخاب کړو دا د پریویو برخه ده د هغه سټایل معلومات ته ښکاره کړي چې دونه سایز به ولري دا رقم شکل به ولري موډیفاینګ بیا هم هغه تغیر دی چې تاسو تغیر پکې راوستلی شئ که چیرې موږ تاسو یو سټایل جوړ کړی یو خو هغه سټایلونه دي چې خپله د کمپنۍ څخه موجود دي یو هغه دی چې موږ تاسو په خپل جوړ کړی لکه هغه ټایټل نیو هغه اټو اپډیټ چې موږ ورکړو نو ته کولی شې چې هغه بیا د ټولو عمر لپاره بیلته ډیلیټ هم کړې چې دا نور زما نه دي پکار ایسته یې کړه په ډیلیټ کې کولی شو نیو سټایل کې بیا هم هغه خبره چې نوی سټایل جوړولی شو بل په دې ځای کې وایي اونلی ان دیس ډاکومنټ بیا هغه خبر ده چې یوازې په دغه ډاکومنټ کې استفاده ځنې وکړه یا نیو ډاکومنټ بیسډ اون دیس ټمپلیټ هر کله چې زه راخلاص کړم د هغه ټمپلیټ استفاده کوه امپورټ ان ایکسپورټ لرو که غواړو چې موږ نور ټمپلیټونه ورته راولو دلته کول شو نو یو دلته موږ تاسې ان ډاکومنټ 3 لرو په دغه ډاکومنټ 3 کې چې دغه اوس موږ تاسې استفاده ځنې کوو په دغه کې اوس دغه هیډینګونه موږ لرو اما همیشه چې دی هغه دغه دی نو که تا دلته یو هیډینګ انتخاب کړئ کاپي دې کړئ دا معنی چې دا د همیش دپاره واړو یعنې هر کله چې زه بیا هر کله ورډ پروګرام را خلاص کړو په هغې کې به دغه د هایپرلینک سټایل امي ډیلیټولی هم سي رینیم کولی هم سي که په بل فایل کې د کلوز فایل دا کم فایل چې مې را خلاص کړی دا کلوز کراته دا فایل کلوز کراته او دا هم د ماکرو سټینګ دی ماکرو مو نه ده ویلی انشاءالله الرحمن په یوټیوب کې بیا وایو بیا منیج سټایل بل په دې ځای کې موږ سره زو ریکمند ته ریکمند یا هم ریکمنډیشن چې موږ ورته وایي دا عین هغه خبر ده لکه په ایډیټ کې چې هلته تغیر دا هم سره کم یې سورټ کوم درته کم یو درته وښیم سلیکټ آل ټول راته انتخاب کړه یوازې بلټین راته انتخاب کړه یعنې هغه چې کمپنۍ جوړ کړي ګوره هغه سټایل یو چې موږ مخکې جوړ کړي هغه دی نو دلته تاسو کولی شئ موو اف لوړې راولي مثلا دغه رقم موو ډاون ښکته یې راولي میک لاست دی مثلا دا لاست راته راولي هغه اخري والا راته راولي اساین والیو دی مثلا تاسو دلته کولی شئ د دا پریورټي ولیکئ پریورټي دا معنا د دغه ارزښت د دغه مهموالي چې دغه سټایلونه موږ تاسو ته په کم اندازه باندې مهم دي دغه پریورټي چې د عموما د په دغه کې ډېر استعماله کېږي په ایم ایس پروجیکټ سافټویر کې چې هلته موږ پریورټي 1500 لرو نو هغه بیا په هغه ځای کې ورڅخه استفاده کېږي بل په دې ځای کې دلته وایي وای سیټ ویدر سټایل شو وین ویوینګ ریکمند سټایل کله چې وایي زه تا ته دغه ریکمند سټایلونه درته ښیم شو ټوله درته ښکاره کوم هاید چې ما تر اوسه نه دي استعمال کړي ګوره هاید انټل یوزډ تر اوسه چې ما استعمال کړي دي هغه راته چشکه هاید کړه مې هایډو پکښې کې ټوله هاید کړه یا مې هایډو نو دلته کولی شو چې سټایلونه چې موږ لرو شو ښکاره یې کړه چې ما استفاده کړي چې هغه پټ کړه او ټوله پټ کړه
بل په دې ځای کې ریسټریکټ لري. ریسټریکټ معنا حدود ټاکل. که غواړو چې موږ تاسې و دغه سټایلو ته چې دلته زموږ لپاره سته نه بایوګرافي سته، نور سټایلونه سته، ویزیبل سلیکټ د پاسورډ ورکو دلته کولی سو. نو دا خو هم هغه سوټ دی چې د بي سي په اساس ترتیب سي. د شکل د پاراګراف چې په ریکمنډډ راته وشئ، دلته سلیکټ ویزیبل هغه چې ښکاره دي هغه راته وشئ، بلټین راته وشئ، ټول راته انتخاب کړه. دا معنا چې کوم یو زه تا ته انتخاب کوم چې ته اوس پاسورډ ورکوې چې ښکاره دي هغه هلته چې موږ هایډ کړلی، دا معنا چې هایډ مه راوله، یوازې چې هغه ښکاره دي هغه راوله. سلیکټ بلټین دا معنا چې کوم یو جوړ شوي دي د کمپنۍ د خوا هغه راوله. سلیکټ آل ټوله راوله که موږ جوړ کړي دي او که دوی جوړ کړي دي. نو اوس پرمیټ اجازه ورکړه، دا معنا چې دغه د استفاده سي. ورته یا ریسټریکټ ورکړه، پاسورډ ورکړه، دا معنا چې دا اوس پاسورډ یې واخلئ. که موږ تاسې وکې کړو د دغه سټایلو څخه استفاده کېږي، ما زیات پاسورډ مو نه کې ور نو لیمټینګ دا فارمټ ورکړه، اوکې کړئ تاسې پاسورډ ورکړو. مثلا فرض کړئ جان پاسورډ کې. اوس دغه سټایلونه زموږ ته دپاره غیر فعال شول. موږ تاسې نسو کولی چې د هغو سټایلو څخه نوره استفاده وکړو. که غواړو چې بیرته د دغه سټایلو اجازه ورکړو چې یا دغه سټایل څخه د استفاده وسي، نو بیرته دلته تاسې کولی سئ ریسټریکټ پرمیټ ته راسئ، دا زنجیسته کړئ، دا اجازه ورکړه، دا ټکمارک کوم زنجیسته کوم پرمیټ او اوکې کړئ. کله چې موږ تاسې اوکې کړو پاسورډ ورکړو هغه جان اوکې که نور دغه سټایلو څخه ټول څخه دوباره استفاده کېږي. نو په دې ځای کې که تاسې اجازه ورکوئ بیا دی تا ته وایي چې معنا کم شان ته اجازه ورکړم. نو مثلا مختلف سټایلو ته اجازه ورکړم، تیمز ته اجازه ورکړم چې په انسرټ ټیپ کې وایي، دغه رقم مثلا اټو فارمټ ته اجازه ورکړه، دغه فونټونو دا شان ته لیمیټ فارمټون ټو پرمیټډ سټایل، دا معنا چې کوم سټایل چې ما انتخاب کړی دي هغو ته اجازه ورکړه. بل په دې ځای کې سیټ ډیفالټ لرو. سیټ ډیفالټ دا معنا چې موږ تاسې دلته د ډیفالټ حالت ټاکو، نه لکه په هوم ټیپ دغه فونټ کې چې موږ ولي چې کمپلیکس سکرپټ لیټن ټیکسټ چې کوم فونټ ته انتخابوې همیشه چې ته یې راخلاص کړې ور هغه تا ته په ټایم نیو رومانس باندې لیکنه کېږي او سایز یې وولسي. کولی سو چې تغیر کړو چې دا یې دونه نه وي، دغه رقم کولی سو دغه کمپلیکس پښتو تغیر کړو، ورته رنګ یې ورته تغیر کړو، پاراګراف پوزیشن تغیر کړو. دلته چې مولنه چې د پاراګراف چپه طرف څونه سکېدلي، د راسته طرف سکېدلي، د پاراګراف اوله جمله څونه سکېدلي، آفټر بیفور و او ملټیپلای. دا معنا چې دغه سټینګونه چې موږ دلته ویلي وو په پاراګراف او په فونټ کې، که غواړو چې د ټول عمر دپاره اوس په وډ کې ترتیب کړو چې همیشه زه وډ پروګرام را خلاص کړم ما ته چې دغه فونټ په داسې شکل ښکاره کېږي، خط چې په دغه اندازه لیکل کېږي، هغه په دې ځای کې کولی سو. د سیټ ډیفالټ وظیفه دا دی چې دلته موږ تاسې اوس لیکنه کوو په 11 سایز لیکل کېږي، په کیلبري لاینټ یا هر فونټ چې لیکل کېږي هغه موږ دلته تغیرولی سو چې په دغه فونټ په دونه فاصله اول جمله او اخر جمله دونه سکېدلي. نو هر کله چې بیا وډ پروګرام را خلاص کړو چې موږ لیکنه کوو هغه به په هغه اندازه سره کېږي. مثلا که موږ راولاړ سو په دې ځای کې سایز ورته وټاکو چې 14 څلور شي او اوکې کړو، نو هر کله چې وډ پروګرام را خلاص کړو لیکنه کوو سایز به 4 شي راته اوکې. دا خو بل په دې ځای کې که تاسې دغه آپشن ته راسئ، آپشن بیا د نور سټینګونه چې دغه سټایلونه چې زه تا ترتیب کوم دا د چیش په اساس ترتیب کوم نه ریکمنډډ چې ته ما ته وړاندیز کړې، ان یوز چې ما ډېر استعمال کړ چې اول هغه راته راوله، ان کرنټ ډاکومنټ چې په دغه ډاکومنټ کې مې استفاده کړه اول هغه راته ښکاره کړه. او په دې ځای کې ورته چې آل سټایل ټول سټایل هر څونه سټایلونه چې دي مکمل ښکاره کړه. په دې ځای کې دا ما خبر ده چې زه سورټوم د چیش په اساس یې سورټ کوم درته نه د بي سي په اساس موږ د بي سي په اساس فونټ په اساس په چیش په اساس. په دې ځای کې موږ ته ورته وایو چې پاراګراف لیول فارمټینګ دا ته د پاراګراف د لیول د فارمټینګ په شکل راوله. هر ډول چې ما پاراګراف ته دغه لیول سټینګونه څه ډول ټاکل دي په هغه ترتیب کې راته راوله. لږ به یې راښکته کړو چې انشاءالله معلوم سي. او په دې ځای کې که تاسو وایاست چې یا د فونټ فارمټینګ په شکل راوله چې کوم فونټو فارمټینګ ما ټاکل دي په هغه شکل په اساس یې ته ما ته ترتیب کوئ چې د هغه فونټو په اساس ګورئ دغه
دغه نشان چې ورکول شوی دی دا نن کرکټر نشان په دا ځای کې چې تاسو وینئ یعنی دا نشان د پاراګراف دی او دغه نشان چې دا د فونټ دی نو دی موږ ته په هغه شکل راته ښیي او دغه رقم په دې ځای کې بیا موږ کولی شو چې یا دا د بلټین نمبرینګ په شکل بولیټ نه چې موږ دا معنا که تاسې بولیټ او نمبرینګ ورکړي دی بیا په هغه شکل تاسو ته ښیي د بولیټ او نمبرینګ په شکل دویم آپشن ته داخلیږو په آپشن کې بل په دې ځای کې دا ټیک مارک ډېر مهم خبره ده سلیکټ هاو بلټین سټایل نیمز آر شاون تاسو ورته انتخاب کړئ چې دغه بلټین سټایلونه سره کوم ښکاره شي شو نیکسټ رینګ وین پریویس لیول از یوزد دا معنا چې ما چې کوم لیول مخکې استعمال کړي د هغه راتلونکي لیول راته وښیي اوس ګورئ په دې ځای کې که تاسې دلته که تاسې ځینې وخت پام کړی نه چې موږ به د ورډ نوی سفر خلاص کړو اوس خو ټول هیډینګونه راته ښیي هلته موږ ټول چې ټول راته ښیي که موږ د یوه هیډینګ څخه استفاده وکړو په دې شکل کندهار مو ولیکو اوس ګورئ که موږ د جې څخه استفاده وکړو اول هیډینګ دی که دویم هیډینګ څخه استفاده وکړو ګورئ دریم یې خپله راته ښیي دغه دریم چې راته ښیي دا دغه ټیک مارک ورته ویل چې دی ماته د نور هیډینګونه راته ښیي که دا ټیک مارک موږ زنجیسته کړو بیا نه راته ښکاره کېږي اوس که زه دا هیډینګ څخه استفاده وکړم د دویم څه مې کوي دریم یې نه راته وښیي نو په دې خاطر یعنې معنا چې ما که هغه سره ارتباط سره ولري که مې د یوه سټایل څخه استفاده وکړه راتلونکی یې راته ښیي بل په دې ځای کې hide built-in name when alternate name exist دا معنا کله چې موږ تاسې د یو سټایل ته موږ نوم ورکړی یو سټایل جوړ بیا بل سټایل په هغه نامه سره نه جوړیږي نو که موږ دا ټیک مارک کړی و د جې معنا دا ده که ما یو سټایل جوړ کړی جوړ پروت بیا زه بل سټایل په هغه نامه جوړ کړم مخکې د کمپنۍ سټایل چې مخکې جوړ شوی هغه راته پوښوه دا اوس زموږ تاسې د سټایل درس چې سټایل د خط جوړ شوي ډیزاینونه دي د فونټ او پاراګراف مجموعې ته ویل کېږي موږ تاسې پر خپله لیکنه تطبیقولی سو خدای دې وکړي چې یو څه استفاده مو ځنې کړې وي او یو شی مو ترلاسه کړی وي د الله په امان